د متلونو کیسې د خپل وطنه ګل وطنه له کتاب څخه. د کتاب لیکوال عبدالنافع همت، ویاند او چمتو کوونکی سعید لودین. متل دی وای ترکاڼي د بيزو کار نه دی. وای چې یو ترکاڼ یعنی نجار په کلي کې دکان درلود. دی به په هفته کې یو وار ځنګله ته ولاړ او هلته به یې ونې اره کړې او بیا به یې دکان ته راوړې. یو ورځ یې په ځنګله کې د یوې لویې ونې تنه اره کوله. څرنګه چې د ونې تنه لویه او لنده وه، نو ترکاڼ یې ډېر ستړی کړ. کار یې بس کړ او ګوشه د یوې ونې تر سیوري لاندې بیده سو. په دې وخت کې یوه بيزو چې لوړه په ونه کې ناسته وه او د اره کولو ننداره یې کوله. کله چې ترکاڼ بیده سو، نو بيزو راکښته سوه او د ونې د تنې په اره کولو یې پیل وکړ. د بيزو پام نه و چې لکۍ یې د لرګي د کندې په هغه چاوده کې لوېدلې ده چې نجار هلته پانه وهلې ده. په دې وخت کې یې پښه له پانې څخه ولګېده چې ترکاڼ د اره سوي ځای په چا کې ورکړی وه. له دې سره سم د کندې دوې پلې سره وموښتې او د بيزو لکۍ کلکه پکښې بنده سوه. بيزو چې هر څومره زورونه وهل چې د لرګي له کندې څخه خپله لکۍ را خلاصه کړي، خو وس یې ونه رسېد. هغه و چې له ناچارۍ یې په چغو پیل وکړ. په دې وخت کې ترکاڼ د بيزو په چغو له خوبه راویښ سو او په منډه د بيزو خواته راغی. ګوري چې د بيزو لکۍ د لرګي په کنده کې ټینګه موښتېده. ترکاڼ بيزو ونیوله او په قفس کې یې واچوله. په دې وخت کې ترکاڼ د قفس څنګ ته کښېنست او په خندا یې بيزو ته وویل: ای بې عقلې بيزو، آیا تا غوښتل چې ترکاڼي وکې؟ ته باید پوه سې چې ترکاڼي د بيزو کار نه دی. یادونه: دا متل تقریبا په ټولو پښتني سیمو کې ویل کیږي. کله چې د اهلیت او کاري کفایت خبره یاده سي، یا یو څوک د یو کار اهلیت نه لري او کار خراب کړي، نو خلک دا متل وایي. د کتاب لیکوال وایي چې دا کیسه یې په 1375 شمسي کال د جنوبي پښتونخوا د پنجپای یا مامدخیل په کمپ کې له ارواښاد قاري عبدالرزاق څخه اورېدلې ده. دی د کندهار ولایت ارغنداو ولسوالۍ د لوی منارې د کلي اوسېدونکی و.